سلامونه، محمود سعید یم د هندبوک جرمني له پاڼې ستاسو په خدمت کې یم. له افغانستان څخه جرمني ته د کسانو د راوستلو په اړه لا هم بحثونه دوام لري او په دې اړه ځینې پوښتنې هم شته. نن راغلي یو او له داسې یو چا سره مرکه لرو چې پخوا یې په افغانستان کې له جرمني بنسټونو سره کار کړی دی او اوس په جرمني کې اوسیږي. اوس ورځو او له دوی سره مرکه کوو. له موږ سره اوسئ. که لومړی راته ووایاست چې له کوم جرمن بنسټونو سره مو کار کړی دی، څومره وخت کېږي په جرمني کې یاست او څه بوختیا لرئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د 2011 کال په دې خوا زه کابل کې د آلماني بنسټونو سره حقوقي بخش کې ورسره مې کار کړی دی او په دا تیر آخري کلو کې په آلمان کې اوسېږم او دکتورا برنامه مخته وړم. تا وی چې له حقوقي بنسټونو سره مو کار کړی دی په حقوقي بخشونو کې، په افغانستان کې به مو همکاران وي، له هغوی سره اړیکه لرئ؟ هغوی اوس په څه حالت کې دي او څه غوښتنې لري؟ بله د همکارانو سره زه اوس هم په تماس کې یم او ټول همکاران اندېښمن دي، هغه شاته پاتې همکاران چې نه سوای کولی چې آلمان یې تر 31 د اګست نه د افغانستان نه راوباسي او خپل د ژوند دپاره او خپل د چاپېریال دپاره هغوی نه خپله اندېښمن دي. په دې چې دا بنسټونو کې چې مونږ کار کړی دی حقوقي بخشونه دي او اوس خامخا د فعلي حکومت چې دی حقوقي بخش کې به ډېر غټې تغییرات به راځي او مخته کېږي. بالخصوص هغه ښځینه قاضیانې، څارنوالانې یا وکیلانې چې کار کړی دی هغه اوس ډېر زیات اندېښمن دي او ځان د ګواښ تر لاندې احساسوي. بالخصوص د هغه قضیو د خوا چې مجرمین یې محکمه شوي دي یا زندان ته استول شوي دي، ښایي چې هغه نه د هغه د خوا هم په تشویش کې دي. له جرمن همکارانو سره دلته په جرمني کې یا هلته د سیمې په هیوادونو کې اړیکه لرئ؟ د هغوی څخه مو د مرستې غوښتنه هم کړې ده د افغان همکارانو د رایستلو په اړه؟ د هغوی نه مو څه ځواب ترلاسه کړی دی؟ بله دا د رایستلو پروسه خپل قوانین او خپل اصول لري. د رایستلو اصول به داسې چې باید هر څوک چې د هغه آلماني یا د خارجي مملکتو سره کار کړی دی د مربوطه نهاد سره باید تماس کې سي. مونږ هم دغسې کار وکړی، د مربوطه نهاد سره او همکارانو سره په آلمان کې چې موجود دي د هغوی سره په تماس کې شو او هغوی نه هم خپل کوشش کوي. البته بعضې کسان یې رایستلي دي اما ډیری کسان د دوی نه تر شا پاته دي. یعنې د دوی ځواب مثبت و او یا همدغه خبره ده چې ممکن دا وخت وغواړي ځکه د رایستلو مسله یو څه پیچلې ده او سخته ده؟ بله دا نه جواب مثبت راکوي نه منفي راکوي. په دې چې هسې چې تاسو وفرمایله دا پروسه ډیره سخته ده. بالخصوص دا یو همکاري د فعلي حکومت په افغانستان کې پکار دی چې خپل د بین المللي همکارانو سره ولري او په دې چې خپله وزارت خارجه د آلمان هم خپل اصول لري په دا لیست مخته وړو کې، په دې چې دوی د پرایورټي یا لومړیتوب په حساب خلک راباسي. نو دا یو شی دی چې موږ هم ورته منتظره یو او غواړو چې د آلمان دولت ورته توجه ولري او وکولی سي ژر تر ژره په یو ډېر ښه پروسې کې مسونه پروسې کې وکولی سي په آینده کې راوباسي زموږ همکاران هم. مننه. جرمن چارواکو ته یا هغو بنسټونو ته چې پخوا افغانانو ورسره همکاري کړې ده د کلونو دپاره، هغوی ته مو سپارښتنه څه ده چې دوی څه وکړي یا څه کولی شي؟ په دې چې دا همکاري دو جانبه همکاري وه او دو جانبه مسؤلیت د تیر آخري کلو کې د 20 کاله کې زموږ افغانانو ډېر ښه زحمت ایستلی دی او اړخ په اړخ د بین المللي جامعې سره کار کړی افغانستان کې. نو زما خواهش د هغه بنسټونو خارجي بنسټونو په شمول د آلماني بنسټونو به دا وي چې هغه زموږ همکاران د دوی سره چې همیشه همکاري درلوده شپې ورځې زحمت ایستلی دی د پرمختیا په اړخ کې د افغانستان په پرمختیا په برخه کې کار کړی دی هغه د هیر ونه باسي او وکولی سي چې همیشه د وزارت خارجه سره خپله دوی هم په تماس کې وشي او پوښتنه وکړي تر څو یو لاره پیدا کړي د فعلي حکومت سره د دوی د راتګ دپاره. ډېره مننه له مرکې څخه مو او دا چې موږ ته مو وخت راکړ. مننه ستاسو څخه نه ډېر زیات.